بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو شپږدېرشمې برخې ته مو هرکلی کوم. د شپې په دریمه برخه کې محمد بن قاسم د دمشق په جامع جومات کې د تهجد له لمانځه نه وروسته لاس اوچت کړل او په ډېر عجز سوز او رقات یې دعا وکړه: یا رب العالمین، زما په کمزورو اوږو یو دروند بوج لوېدلی، ما ته د دې مسؤلیت د ترسره کولو بری راکړه. زما ملګرو ته د پلرونو او نیکونو عزم او همت راکړه. د محشر په ورځ مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فدایانو په منځ کې شرمنده مه کړې. ما ته د خالد رضی الله تعالی عنه عزم او د مثنى رضی الله تعالی عنه ایثار راوبخه چې زما د ژوند هره شیبه ستا د دین د سرلوړۍ لپاره وقف سي. دې دعا په پای کې د زبیر نه پرته یو بل سړي هم د محمد بن قاسم ښي څنګ ته ناست و او د ده په دعا یې امین وویل. دوی دواړو هغه ته وکتل. د هغه په ساده جامو او نوراني څهره کې غیر معمولي جاذبه وه. هغه لږ نږدې سو، محمد بن قاسم تر څنګ کېناست او په مینه یې ورته وکتل. ویې ویل: ته محمد بن قاسم یې؟ هوکې، ته څوک یې؟ زه عمر بن عبدالعزیز یم. محمد بن قاسم د عمر بن عبدالعزیز د پاکۍ او بزرګۍ په باب ډېر څه اورېدلي وو. په عقیدت او ارادت یې ورته وکتل او ویې ویل: تاسې ما ته دعا وکړئ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفرمایل: خدای جل جلاله دې ستا نیکې ارادې ترسره کړي. محمد بن قاسم وویل: له ډېرې مودې نه مې دا اراده وه چې ستا د مجلس ارادت حاصل کړم. نن ستا سره ملاقات یوه غیبي مرسته بولم، ما ته یو نصیحت وکړه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفرمایل: زه یوازې دومره وایم چې ستا غوندې د ځوان او زړور لښکر سالار په قیادت کې به انشاء الله د دښمن پر خلاف د تورې جنګ زر تر زره پای ته رسیږي. خو که ته د جهاد له سمې جذبې سره سین ته ولاړ سې، نو بیا خو د خپل چلن او اخلاقو له لارې باید خلکو ته ور وښیې چې ته د هغوی د غلام کولو لپاره نه، بلکې د باطل نظام د زنځیرونو د خلاصون په خاطر ورغلی یې. ته به هغوی ته دا ور وښیې چې د توحید په دایره کې چې څوک ګام کېږدي، هغه د دنیا د هر ډول غلامۍ نه ازادیږي. ته یو داسې هېواد ته روان یې چې هلته د ټیټ ذات خلک د خپلو اشرافو او لوړ ذاتو ظلم او ستم د هغوی فطري حق بولي. د سین دا استبدادي نظام د رښتینولۍ له غوڅولو نه وروسته که تاسې د اسلام د رښتینې مساوات عملي نمونه وښودلی سوه، نو زما باور دی چې تاسې به د هغوی زړونه هم فتح کړئ. هغوی چې نن ستاسې دښمنان دي، سبا ته به مو دوستان وي. د مسلمانو بچیانو او کونډو پر سر د سند د حکمران د ظلمونو د داستان په اورېدو ځینې ځوانان له تاسې سره د انتقام او بدل له جذبې سره ستا ملګري دي، خو هغوی ته په لوېدلي دښمن د ګزار اجازه مه ورکوه. خدای تیری کوونکی نه خوښوي. د ظالم له لاسه توره واخله، خو ظلم مه پرې کوه، بلکې که یې توبه وکړه معاف یې کړه. که هغه د الهي دین منلو ته غاړه کېښوده، نو په غېږ کې یې ونیسه. که هغه زخمي وي او له تا نه پناه غواړي، په زخمونو یې پټۍ ورکېږده. زموږ په یتیمانو او کونډو ظلم سوی، خو ته د دوی د یتیمانو او کونډو پر سر د مینې او شفقت لاس کېږده. او دا په یاد لره چې خدای جل جلاله پر ګاونډیو هېوادونو د عربو برلاسي نه غواړي، بلکې د کفر پر خلاف د خپل دین برلاسي غواړي. او که دا کار د عربو له لاسه پوره سو، نو په دنیا کې به هم د عزت خاوندان وي او آخرت به هم ښه وي. د سهار د اذان په اورېدو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خپلې خبرې پای ته ورسولې. د سهار له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم له هغه نه د رخصت په وخت وویل: زموږ تر روانېدو پورې 5 ورځې نورې هم لګېږي. په دې موده کې به زه ستا د علم او فضیلت نه ګټه د ځان نیکمرغي بولم، خو د ورځې به زه د نوو سپاهیانو په پوځي روزنه بوخت یم. که تاسې ته تکلیف نه وي، نو د شپې په کوم وخت کې به زه ستا په خدمت کې حاضرېږم. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ځواب ورکړ: ته چې څه وخت وغواړې ما ته راتلای سي. په ځانګړي ډول به د نن په څېر هره شپه په دې مهال زه همدلته یم. 18 ورځې وروسته زه هم مدینې منورې ته ځم. محمد بن قاسم چې د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نه رخصت سو، له جومات نه ووت. د ځوانانو یوه ښه ډله یې وړاندې وروسته ملګرې وه. د دروازې زینو ته چې ورسېد، ویې ویل: تاسې میدان ته ولاړ سئ، زه هم له لږ ځنډ وروسته در رسېږم. د محمد بن قاسم د اوسېدو د کوټې په مخ کې 2 سپاهیان اسونه تر جلب نیولي وو، ولاړ وو. محمد او زبیر په اسونو پښې واړولې او متروکې یې ورکړې. د ښار له لوېدیځې دروازې نه ووتل، د شنو باغونو په منځ کې ولاړل، د یوې ویالې په غاړه ودرېدل، له اسونو نه راښکته شول او په اوبو کې یې ځانونه وغورځول. په رڼو او پاکو اوبو کې یې له ښې شېبې لامبو وروسته جامې بدلې کړې او تر څو شېبو پورې یې په مخ کې د غرونو او باغونو په زړه وړونکې منظره سترګې میخ شوې.
محمد بن قاسم چې خپل ملګری د خیالونو په سمندر ډوب ولید او ویې ویل سبا ته به وختي دلته راځو، اوس باید ولاړ شو، خلک به زموږ انتظار وي. زبیر ټکان وخوړ، محمد بن قاسم ته یې وکتل او ویې ویل تا څه وویل؟ محمد وویل ناوخته کېږي، ځه چې ځو. زبیر وویل درځه. دواړو بیا په آسونو پښې واړولې. محمد بن قاسم وپوښتل ته اوس په څه خیالونو کې ډوب وې؟ زبیر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ ما په تصور کې د سراندیب چمنونه او ځنګلونه لیدل. محمد وویل زموږ منزل خو د سیند د دښتې په لور دی. زبیر وویل هغه زه هر وخت وینم، خو کله کله د سراندیب ښکلي او شنه چمنونه او ځنګلونه هم را یادېږي. محمد بن قاسم وویل پرون تا په خوب کې ناهید ته نارې وهلې، ما هغه وخت د دې یادول لازم ونه بلل، اوس که بده نه منې راته ووایه چې تا په خوب کې څه ولیدل. د زبیر په شونډو یوه غمجنه مسکا وځلېده او ویې ویل ما په خوب کې لیدل چې د دې بل څو تنه سپاهیان رانه چاپېر وي، تورې یې ویستلې وي، څو تنو نورو ناهید نیولې وي او د زندان په لوري کشوي. زه ور منډه کړم او د هغې د خلاصولو هڅه کوم. محمد بن قاسم وویل زما په خیال د ناهید یادونه ستا په دماغ او زړه ژور اغېز کړی دی. زبیر وویل زه له دې نه انکار نه کوم، په کومو حالاتو کې چې موږ یو له بل سره ولیدل او سره جدا سو، په داسې حالاتو کې به هیڅوک هم هغې زړورې نجلۍ ته په زړه کې د ځای ورکولو نه انکار ونه کړي. یوه هوسۍ په منډه د دوی ترمنځ تېره سوه. محمد بن قاسم نیزه تیاره کړه، ویې ویل د هغې وروستی سلګۍ دی، د هغې وروستی پښې ټپي سوي دي، دوکهباز ښکاري په غشي ویستلې، راځه ورپسې ورسو. زبیر او محمد په هوسۍ پسې آسونه وځغلول. زخمي هوسۍ ډېره وړاندې نه وه تللې چې ور ورسېدل او بیا د محمد بن قاسم د نیزې په ګوزار ولوېده. زبیر له آس نه پلی سو، هغه یې حلاله کړه او له وروستي ورانه نه یې غشی وویست. ویې ویل که موږ نه وای لیدلی نو د کوم بوټي په بیخ کې به یې په زحمت سا ورکړې وای. څو سپاره د ونو له منځه راښکاره سول. محمد بن قاسم چې ورته وکتل سلیمان یې وپېژنده او ویې ویل اوهو دا خو زموږ پخواني دوستان دي. سلیمان نږدې ورغی، د آس چیلب یې کش کړ، ویې ویل دا زموږ ښکار دی. محمد بن قاسم ورته وویل تاسې یې درسره وړای سئ، موږ یوازې د یوه سخت ځنکدن نه وژغورله، پښې یې ټپي وې. موږ ویل ښایي د کوم بوټي په بیخ کې به پټه سي. صالح وویل ته دروغ وایې، لوېدلې هوسۍ مو حلاله کړې ده. محمد بن قاسم ځواب ورکړ دا سمه ده چې هوسۍ لوېدلې وه، خو زما د نیزې په ګوزار او تاسې د خپل غشي نښه د هغې په پښه لیدلی سئ. صالح په غوسه سو، توره یې وکهله. سلیمان په زوره ورته وویل تا د دوی دواړو کمال لیدلی دی او د خپل غشي ویستلو په باب دی چې څه دعوه کوله هغه هم نن درته څرګنده سوه. دا یې وویل. بیا یې محمد بن قاسم ته مخ واړوه، ویې ویل زما دا دوست چې څومره احساساتي دی هومره بېعقل هم دی، که ستاسې ضرورت وي نو دا هوسۍ درسره واخلئ. محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه ډېره مننه، که زموږ په کار وای پخپله به مو ښکار کړې وه. دا یې وویل او بیا دواړو د آسونو جلب راکش کړ او په یوه طرف روان